که پردې الله اوچتې کړي د ښځې او د خاوند د ډېرو رشتې به ختمې شي. که پردې الله اوچتې کړي د ډېرو وروڼو ورورولي به ختمه شي. که پردې الله اوچتې کړي د ډېرو ملګرو ملګرتیا به ختمه شي. که پردې الله اوچتې کړي د ډېرو ناشنا ناشنا کارونه به راښکاره شي. او که پردې الله اوچتې کړي والله که ما ته او ما او تا د یو بل سره سلام څومره مهربانه رب دی، څومره مهربانه. یعنې زه د الله دا یو نوم راواخلو سوچ پکې هسې که الله په تندي لیکلی چې ده د شپې دا ګناه کړې ما ورته ملاقات کړی دی یو بل سره که الله په تندي لیکلی چې دې سړي په زړه کې دی که الله په تندي لیکلی چې ده د پلاني او د پلاني حق خوړلی که الله په تندي لیکلی چې د پلاني ځای کې او پلاني ځای کې زما سره دشمني کړې ته به یې والله خو هغه مهربان رب الله دې ورسره زمونږ ملاقات وکړي په داسې حال کې چې زمونږ نه راځي او الله یې د هغه دیدن موږ ته نصیب کړي هغه راباندې پرده راواچوه. ګوره پردې دومره خوښه دی چې موږ له یې دا ښایسته لباس راکړی دی. یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. الله وی اے د آدم بچو لباس می در لېږلی دی چې تاسو پټ کړي ستاسو عورتونه پټ شي. دا لباس که نه موږ به څنګه وی تاسو ته زناور الله اکبر نو بعضو د ځان نه اوس په زوره زناور جوړ کړي دي. اوس لباس په کمېدو دی او جی وی دا پرېږده وی دا وی دې انګریزانو ملکونو کې پاتې شي صفت ولې وکړي چې یعنې دا ډېر مخکې تللی دی. زه هم که لغړتوب سره سړی مخکې ځي نو بیا د ټولو نه مخکې دا خره دي او د زناور د ټولو نه مخکې دي ځکه چې هغه مکمل لغړه ګرځي نو بیا خرو ډېره ترقي کړې ده. سم خیال سپو هم ترقي کړې ده هغو لغړ ګرځي که نه که لغړ ګرځېدو ترقي وې نو بیا خو دا زناور زموږ نه پخوا مخکې تلي دي. ترقي خو دا دی چې دا ولباس التقوى ذلك خیر. سړی د تقوا لباس ځان له جوړ کړي او بیا دروند لباس ځان له جوړ کړي دا ترقي ده. ښکلی پراخه لباس مزیدار الله پې زموږ بدن پټ کړی دی. الستیر دی پردې ډېره خوښه ده الستیر دی پردې خوښه ده نو په دې زنانو باندې ګوره پردې لازم کړې ده چې ونه شرمېږي او وساتلی شي. یو نیم بلیګیایي چېرته بهر په سفر باندې ځي نو ګاډي له به دغه راوړي هغه په ګاډي له پاسه به ترپال نه اچي نو ګاډی به څه کړي پټ به کړي د ښځې به مخ کارې ګرځي د ګاډي ورسره کم د ترپالونه به اچي او ښځه داسې ګرځي. الله وایي نه دې ښځو ته ووایه چې پردې وکړي چې په حیا او په عزت کې پاتې شي. ستیر دی پردی خوښه ده نه غواړي چې څوک وشرمېږي نو ځکه یې په دې ښځو باندې پرده لازم کړه. فایده پکې خو دقه وکړي چې عزت پاتې شي. زما او ستا عزت الله اکبر زما ښځه ده او ستا ښځه ده که زما ښځه ده او دې خبرې ته غوږ کېږده او ستا ښځه ده او الله پې پرده لازم کړې ده. ولې یا الله وایي دې دپاره چې ته ونه شرمېږي دې دپاره چې ستا عزت خراب نه شي دې دپاره چې ستا د زنانه او د ښځې په دې پاکه جامه باندې داغ ونه لګي. دا دی ستیر رب د دې رب په شان مهربان هم بل څوک لیدلی
ما وی کنه محسن کم احسان بد الله دی نو دا پردره چولم د الله په دغه نوم کې دنه لوګه محسن کې احسان کوونکی پردې ډېره خوښه ده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومؤمنانو سړو ته چې نظرونه کوز ساتي پردې خوښه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هو دي زنانو